بسم الله الرحمن الرحیم د میسور پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له خیر سره موږ تاسو په مینو دا یا هغه ټیب چې دي دې کې موږ تاسو موږ څه وایي لیاوټ له خیر سره پیل کوو. راځم لیاوټ کې ولیکم چې بورډ ورکاوټ چې موږ تاسو یې پې پوه شو. او ګوره دغه دلته چې مارجن څه ته وایي، دغه ساحې ته دغه ساحه او دغه همدا رقم د لاندې چې ده دغه ټول څه وایي مارجنز وایي. چې دغه مثال په ادارو کې مختلف موږ تاسو یوز کوو چې خط څه رقم ته راولو حساب پاڼه کې. مثال نیرو چې دا ګوره دا مارجن بیخي کمی، ګوره دا ځای ګوره بیخي راکم کړو. لکه تاسو دفتر کې رقم د پرنټ تاسو نه کیسي وغواړئ ماډرن دا ویډ دا مختلف هغه دي. نو دې کې تاسو ګوره اندازې هم د ګوره د ټاپ نه څومره ده، لیفت نه څومره ده، باټم نه څومره ده او د رایټ ښي خوا نه څومره ده، اندازې ګوره هلته لیکل سوي دي. مثال درته وایم نارمل چې ده ګوره نارمل دا رقم اندازه ده. او که چېرته مثال دا خو موږ تاسو ګوره کمپیوټر دغه اندازې تیارې جوړې کړي دي. که چېرته موږ تاسو وغواړو چې نه موږ دغه اندازې په خپله خوښه جوړو، بیا دلته راځو چې ده کسټم مارجنز ته ما چې کلیک کوو دلته ګوره مارجنز کې ګوره ټاپ نه یې څومره راسي. مثال ورته وایم چې دومره دې راسي، لیفت خوا نه یې څومره د اندازې راکمه سي دومره، د باټم نه څومره راسي، د لاندې خوا نه یعنې خط نور ونه لیکل سي پکې، د ښي خوا نه یې څومره راسي. نو مختلف هغه کوو. که چېرته مثال دا اوس کلیک کومه ګوره اندازې ګوره کمه سوه. بیا راځم مارجنز ته باندې بیا کلیک کومه. دا خو من تاسو پوه شولی. بل دې کې چې دا ګیټر چې ده دا چې کوي که خیال هم کړي دا کې تاسو چاپ کړي دی د استنجاق د هغه لپاره ځای پرېږدي. مثلا زه ورته وایم ګوره که چې د ښي خوا مثال هغه دا ګوره کلیک کوم ګوره تاسو دغه د ګوره تو ځای ښکاري ګوره چې دا د استنجاق د هغه لپاره ځای پکې پاتې کېږي. بیا ګیټر پوزیشن د که چې د مثال ښي خوا نه ورکوئ په سر نه ورکوئ، ځینې خلک کېږي کتابونه د سر له خوا نه چاپ هغه سوي سټیپلر شوي. که پښتو لیکل کوئ نو سبب یې د رایډ نه کوي. ګوره پښتو لیکل لپاره دې خو ځای جوړ شو استنجاق لپاره. ټول ډاکومنټ یې اپلای کوئ ته نه په دغه باندې اپلای کړو دې ځای څخه به تاسو دا اوکې کوئ. دا ګوره زه کلیک کوم نو چې کې موږ لپاره ځای جوړ کړو. بل د دې کې اورینټیشن څه معنا؟ یو خو دا ګوره پورټریټ ده، بل لینډسکیپ ده. پورټریټ چې ده دغه پاڼې چې دي دغه ولاړې پرنټ کوي، او لینډسکیپ کې ده چې تاسو خیال کړئ دا سرټیفیکیټ دي، مثال پیرول دي، دا رقم د هغه فایلونه چې مثال ځای ډېر ولري کالمونه هم جوړ کړي هغه ځای ډېر ولري په لینډسکیپ کې بیا راځي. لکه دا اوس فکر وکړه دا زه لږ بیرومه ده خط او لینډسکیپ کې چې کېږي خط هم اندازه پکې ډېره راځي. مثال پکې به لس ثانیې نور ماته راکړه پاراګرافونه. اوس که چېرته زه دلته راسم لینډسکیپ ته ګوره خط داسې ملاس سو او چې لیکلو ځای هم پکې ډېرېږي. ډېر ته ورته نه پورټریټ یې ګوره دا لاندې تاسو ته ګوره ښکاري ګوره دوه پیجې دي که نه دا زه کلیک کړم دا رقم ته 3 پیجه سو. ګوره داسې په ملاسته باندې بیا پاڼه کې دا تاسو د پرنټ پریویو کې هم وګورئ نو تاسو ته به ډېر ښه ښکاره شي. ګوره دغه د پرنټ پریویو کې هم تاسو دا ولوسته ګوره اورینټ ګوره صفحه چې کې ګوره صفحه ولاړه سوله. او که لینډسکیپ دې نه ورته وښیې دې ځای نه هم تاسو دا رقم ته سرټیفیکیټ پیرول نور شیان یې کاغذ چې مثال 10-15 کالمونه وي دغه شیانو کې مو تاسو پرنټ کولی شو. راځم بیرته بل د سایز ده داسې شی کې دغه تاسو موږ په دفتر کې مختلف پاڼې لرو، پیج چې دي هغې وره کې موږ سره یې هغه موږ پرنټ کوو. مثلا که A4 وره کې مثال پرنټر کې پرنټر د A4 وره کو دغه A4 به کلیک کوئ. که A3 ده مثال دلته A3 به آپشن راځي دا ګوره که دا کلیک مور پیج آپشنز خو هغه دلته موږ سره پرنټر انسټال نه ده اوس ما سره کنې دلته بیا راځي موږ ته مثال دلته A3 A5 دا رقم مختلف وره کې د نقشې وره کې مثال د پرنټ خانو شیانو کې دا استعمالیږي. هغه به ځینې به وټاکئ. بل د دې کې کالم څه معنا؟ دغه کوم لیکل چې دي دا موږ د چې کوي په کالم کې راولي. که خیال مو کړی په مجلو کې نیوز پیپر کې
دغه کالمو په شکل لیکل سوي وي. مثلا زه دا ګوره لیکم کلیک کوم باندې ماته 2 کالم کې راوله ماته دا لیکل ګورې ګوره 2 کالم کې راغله ده. دا رقم مجلو کې یا د ویکیبلریانو کې لیدلي د هغه ویکیبلریانو کې دا رقم لیکل کېږي. زه ورته وایم چې نه دا لیکل ماته په څو کې که 3 کالمو کې راوله. بیا د ګوره سې د ګوره 1 2 3 کالمه سول. همدارنګه ګوره دا خو سپلیمن مونږ پوه شولو چې دغه مثال دا 1 دا 2 3 کالمو پورې راځي. که چېرته وغواړو چې نه کالمونه پکې ډېر کړه نو بیا به څه کېږي مور کالمس دلته څخه مونږ تاسو کالمونه ډېرولی سو. ګوره 3 کالمه 4 کالمه 5 کالمو پورې مثال تاسو کوئ دلته هغه یې ډېره کوي کالمونه اندازه یې دا زه کلیک کومه ګوره کالمونه یې مونږ څومره کړل ډېر کړل. اوس بیا راځم دا خو په دې شو کالمونو شان اندازه ډېرول زده ده. ګوره لیفت څه معنا او د رایټ څه معنا. لیفت څه معنا ګوره د هغه کې هم تاسو له ښکاري لیفت چې ده مثال دغه ښي خوا لیکل پکې ډېرې چپ خوا دې کم وي پکې ګوره چپ خوا ګوره دا ګس اړخ چې ده ګوره دې کې لیکل ګوره کم دي د ښي خوا کالم کې لیکل ډېر دي. همدارنګه زه ورته کلیک کړمه زه ورته وایم نه ښي خوا دې لیکل کم وي او چپ اړخ ته دې ډېر کړه چپ ګس لاس ته چې ده دا ګوره دا کلیک کړه دا ګوره دلته ګوره لیکل کم سوله دلته ګوره ډېر سوله. دا و د کالمس. اوس راځو بریکس ته. دا زه چیک کومه به ټول چیک کوم ډیلیټ به کړم بیا د پیجه بیا لیکل کومه نو به داسې وکړم چې دا یوه به دا کالم چیک کړم یو کالم به کړم ټول. اوس دلته سو بریکس کې ګور دغه بریکس چې دا موږ دې ځای څخه هم کولی شو او دلته چې په هغه کې موږ تاسو ولوسته په انزرټ مینو کې د پیج بریک دا دواړه یو شی دي خو دلته چې کې دلته نور آپشنونه هم پکې ډېر کړي دي. مثلا زه اوس راځم دلته درېږم ورته بریک د شی کې پیج بریک ګوره څه لیکل چې دي بلې صفحې ته بیا کنټرول ځای وکړم ورته اوس دې ځل ورته راځم چې شی ورته کوم کالم. دا کالم چې کې دې لپاره اول به کالم واخلو چې دا لیکل باندې کوم 2 کالم یې واخیستل دا لیکل کم و دې خوا ګوره راغله. مثلا زه غواړم دغه کالم لیکل دې کالم ته راواړوم دې لپاره به څه شی کوو مثلا دا هلته ورته درېږم دا ګوت چې پرنټ کومه ګوره بد ښکارېږي ځکه چې تاسو باندې کلیک کوئ نو دا پرنټ کې وګورئ ګوره داسې بې ډیزاینه غوندې ښکاري. زه ورته وایم چې نه دغه لیکل لږ ماته جوړ سي. مثلا دغلته درېږم دا راځم دلته دغلته به سي دلته درېږم زه اوس ورته وایم راځم لیاوټ ته لیاوټ کې چیک کوم بریک کې کالم بریک داسې کلیک کړم ګوره لیکل اخوا ته لاړل ښي خوا ته. اوس ګوره که پرنټ یې ووښئ مثال پرنټ په یو کې وګورئ ګوره لیکل لږ برابر شو داسې بیا نور تکلیف پکې جوړولی شئ. اوس راځم بیا لیاوټ کې چې ده ورپ ټیکسټنګ چې ده او دغه ورپ ټیکس تقریبا دواړه یو شی دي. دغه اوبجیکټ چې ده اوبجیکټ باندې کې کله چې موږ عکس راولو عکس مثال ښکته پورته کولی شو پکې دا به چیک کړم ټول ده یو کالم واخلم بیا راځم دلته چې دا دی کې ورپ ټیکس ووسو بل چې دا ګوره دا سیکشن بریکس ده ګوره سیکشن بریکس کې چې دا دغه چې دا د نیکسټ پیج دا هم ګوره که خیالي کړي لیکل بل هغه ته وړي خو دلته چې شی کې دغه او دغه څه توپیر لري چې دې کې موږ سیکشن جدا کوو او دې کې چې کې د عادي لیکل موږ بلې صفحې ته وړي. مثلا دا زه کلیک کوم دلته ورته راځم سیکشن بریک ګوره لیکل چې سو بلې پاڼې ته ویوړو خو دلته چې سو یو سیکشن هم پکې راغی چې دا به موږ تاسو بیا په یو بله ویډیو کې باندې که چېرته تفصیل باندې څه وغواړي دا به تفصیل باندې بیا ووایو ځکه چې دې کې مثال غواړم مثال یو کالم ته یو رقم لیکلو بل ته بل رقم لیکلو ورکړو هسې مختلف موږ تاسو دا استعمالولی شو چې من به ځان ته ویډیو بیا جوړه کړو. بل دا کنټینیوس چې دا به دا د وروسته به د نمبر چې دا نمبر لاین کې دې کې به تاسو ښه بیا پوه شئ دې کې به دا تکرار کړو
بل دا دې کې دا even page even وګوره او دا چې دا ګوره insert a section break and start new section on the next even page number ګوره زه مثلا دا شی کوم دا کنټرول زیډ وخم دا ټول ډیلیټ کوم ډیر لیکل اخلم ورته مسل پیراګراف ماته راکړه چې پوه شئ ها سل پیراګراف یې راکړل بل دې کې راځم دې ته شی کوم دې کې چې کوم نمبر به کې اضافه کوم نو نمبر لپاره به دراسم دلته به چې شی وکړو دلته به نمبر یې واخلو ورته مثلا د ټاپ کې ورته اخلم ټاپ ورته هم دغه دا شی ټول 12 پاڼې شو اوس راځم چیرته او بل دیم دغه لیکل دغه ته ورته ودرېږم دا چې ودرېدم نو وسم لیاوټ ده لیاوټ کې وشي تاسو ما دالدا ها ایون چې جفت دغه لیکل چې دوه سوال صفحه کې ولاړ دغه لیکل ما ته ویسا سومیته دریمه پکې پریده څلورمه پکې څلورمه ډایرکټ راول دریمه شي کېږي دریمه پکې بیخي خاینه دا ګوره سوسو دا پیج نمبر څه شوی ها دا ول کنټرول زیډ کما دا اوس موږ څومره صفحه کې ولاړ یو نمبر لاندې دي دا موږ اوله کیو نو که اوله کې دي مثال ورته ما دغه لیکل چې دي دا ولته به ورته راسمه ورته دغه ښکته لیکل چې دي دا ماته چېرته ویسه ور ایون منفي ته ویسه مثال ګوره دویمه به پکې ورکه شي ډایرکټ لیکل به څو درځي درېیمې ته ولاړ شي ګوره دویمه پکې نشته او همدارنګه که چېرته موږ تاسو دلته دا څلورمه ده ورته دغه لیکل چې دي دغه څلورم چې ده دغه ویسه دې باندې زه کلیک کوم دا ویسه څومره ته پنځمه پرېږده شپږمه ځکه دا جفت څپې ته وړي نو دا ګوره دا لیکلي چېرته ویوړل پنځمې ته یې ویوړله دا رقم مثبت او هغه ته یې وړي بل دا به زه بیا شی کوم کنټرول آر د وهم ټول به دا ډیلیټ کړم بیا راځم نمبرز ده نمبرز لپاره به هم دلته یو دلته به زه کوم چې یو بل هغه به واخلم بل ډاکومنټ به واخلم مثال نمبر لپاره زه هغه متهم سو څلوېښت پاراګراف ماته ولیکه نو د شی کوم دی څلوېښت پاراګراف یې ماته راکړل اوس راځم دلته درېږم د درې بیا ځم لیاوټ ته لیاوټ کې دلته ورته وایم نمبر منځ چې کومه ورته کنټینیو د هر پیج چې دغه کې ماته نمبر یې راکړي مثلا د هر کرښه چې ده دغې کرښې ته چې یو نمبر ورکوي دا ګورې که کنټینیو معنی څه چې هر ګوره صفحه که پیل کېږي بله صفحه نو چې دغه ته ښه متوجه اوسېږئ چې دلته ګوره شپږ دېرش ده که نه دلته ګوره شپږ دېرش ته دلته څو سو اووه دېرش سو یعنې کنټینیو ده همدا رقم د بلې صفحې ته ځم بله پاڼه چې وګورئ دلته څو دوه اویا درې اویا همدارنګه کنټینیو معنی څه جاري مثل نمبر یې هرې کرښې ته یو نمبر ورکوه که چیرې دلته زه راسم او دلته ودرېږم لاین نمبر ته ورته یم سټارټ ایچ ګوره سټارټ ایچ پیج د هر پیج که پیل کېږي نو چې شی که نمبر یې له بېرته صفر نه اول نه پیل کړه بېرته سټارټ واخله دلته ګوره خو فکر مې ورته ګوره شپږ دېرش ده ګوره پیج چې کله نوی شو بېرته اوله شوله دا رقم د ښکته زه راځم دا ګوره شپږ دېرش ده خو د سټارټ څه کله چې پیج نوی شوی ده نو سټارټ یې اخیستی ده د څو نه د یو نه بیا دا رقم د زه راځم دا ورته شی کوم دا ورته شی کوم نن کوم
اوس زه سیکشن اخلم پکې یا مثال زه بیا د کمپوزیټ وخم اوس لکه سیکشن دغلته زه درېږم اوس که چېرته زه دلته راسم او دلته څه شی کومه مثال سیکشن پکې واخلو سیکشن لپاره بول چېرته زه دې ته بریکس ته ځم بریک لازم دلته ورته لیکم کنټینیو ګوره هېڅ توپیر پکې رانغی ګوره هماغسې ګوره سټاپ ده دا څه معنا دغه کنټینیو ګوره کنټینیو ګوره دا د خپله ګوره لیکلي دي دا څه کوي مثال ما ته هغه بریک هغه واخله مثال سیکشن واخله خو په همدغه صفحه کې ګوره واخله دا ما کلیک اوس ګوره چې راځم که چې دا زه نمبر اوس ورکوم مثال ورته لیکم کنټینیو یو څه سټارټ ایچ سیکشن زه راځم دا شی کوم او دا نن کوم نمبر یې ګوره سیکشن جدا شو که نه سیکشن چې جدا څه ګوره نمبر یې دومره ورکړی دی خو دا سیکشن چې دا ګروپ بیل ده نو دې ته چې کوي نمبر نه ورکوي بل دا دې کې دغه ته به ودرېږم چې زه به بیا ورته ورکړم کنټینیو نمبر به ورکړم مثلا زه دغلته ودرېږم د دیارلسم کې دلته درېږم اوس دلته راځم لاین نمبر ته لاین نمبر کې چې ده پاراګراف دا کوم پاراګراف چې ده دغه لیکل ګوره کنټینیو وساته خو لیکل چې دغه د ایکسپشن که دغه دې لیکل مه ورکوه دغه نمبر یې ګوره د 12 که نه ګوره دا شی که 14 نه پیل کړو ګوره هغه دغه لاین یې شی که سکیپ یې کړو مثلا زه ورته درېږم دغلته دغه ورته دغه پاراګراف ته چې که نمبر یې مه ورکوه راځم دلته پروس فار کرنټ پاراګراف دا شی ګوره 14 وکړه دا ګوره څه شو 14 دغه څو درې دغه پاراګراف ته بیخي نمبر ورنه کړو همدارنګه تاسو نور لاین آپشن هم دلته تاسو کولی شئ بل دا هایفن د دلته راځم زه نوې دا نن کوم ټول اوس راځم هایفن د هایفن څه معنا که تاسو دا د کتابچو کې کتابو کې لیدلي وي چې مثلا داسې دی یو هایفن یا منفي نښه راځي د یو لغات کله چې یو لغات غټ وي او هغه موږ تاسو په مثال غواړو چې مثلا بل کرښې ته نه وړو اما کرښه کې لیک خو به هایفن نښه ورکړو نیم هغې نیم دې کرښه کې او نیم شی کې د بله کرښې ته راځي دا زه راځم دې ته سایز یې لږ غټوم خو مینو ته راځم دې سایز یې څو ته راوړم مثال ورته یم 14 کا اوس به زم مثال لیاوټ ته چې کوم هایفن ورکوم په کمپیوټر کې موږ تاسو څنګه هایفن ورکوو دا کلیک کوم اټومیټ چې د هایفن اړتیا وي ګوره آپشن ګوره هلته ګورئ تاسو ګوره OPTION ګوره د دې لاندې راوسته دی دلته راوسته اوس که چېرته زه بېرته راشم مینولي یې کوم ورته ځینې ته هایفن ورکړه ځینې ته هایفن مه ورکوه دا زه اول زه دلته راسم ښه چې دلته رنګه یې کوم چې تاسو صحیح پرې پوه شئ د هایفن چېرته غوښتی دغه اگزامپل تاسو صحیح پرې پوه شئ به تاسو لږ رنګه کړم ځکه چې بیا صحیح تاسو ته نه معلومېږي دا دلته به چې کوم سور رنګ به یې ورکړم چې تاسو صحیح پرې پوه شئ ګوره دا اوس هایفن ګوره اخیستی ده خو زه وایم چې هایفن مثال یې ورکوم نه ورکوم مینولي ما ته دا خپل کمپیوټر ورکړل چېرته چې و هغه ورکړل اوس راځم دلته هایفن ته دلته ګوره چې ورته کومه مینول د خپلې ما ته کړه په دې وخت دلته اټومیټ چې دا زه نن کومه ګوره داسې راغی که نه زه اوس راځم مینول باندې کلیک کوم باندې کلیک کوم ګوره چې چېرته د هایفن اړتیا وي هغه ماته راوله که چېرته دغه اگزامپل ګوره اگزامپل چې دغه مثال زه غواړم چې یس یې کړم هایفن ورکړه که یس یې کلیک کړم او که نو کلیک کړم څه معنی هایفن نه ورکوم خو دا شی کې د اگزامپل دغه سپیلنګ چې دا هم لاندې راښکته کېږي مثلا دا زه نو کوم ګوره پورته ولاړ شي ویې ګورئ دا زه کینسل کړم ګوره هغه به اگزامپل به لاندې ټول راښکته شوی دا ګوره دا ځای ګوره خالي پاتې شو او چیک یې ټول یې لاندې راغی زه بیا کنټرول زیډ وخم اوس بیا راځم دلته مینول ته مثال دې باندې بیا زه کلیک کوم ګوره اگزامپل یې راوستم ته زه ورته یم که یس یې که راته اوس چې شی کېږي درکه نور اپشن یې هم تاسو کولی شئ اوس بیا د ګوره زه کلیک کوم بند کلوز کوم تاسو ته اوس ښیم چې پورته راشي بیا اگزامپل ګوره
خالي ځای پرې نه خو هایفن نښه یې ورکړله او دا پی ال چې ده او ای دا یې لاندې راوسته دا او هایفنیشن. بل دې کې چې ده دا به زه لیکم او ټول ډیلیټ کړم نوی پاراګراف اولوشن. ها اوس راځو دې کې انډنټ او سپیسینګ پاتې شو. انډنټ څه معنی؟ مثلا زه دغه دا رقم داسې لږ دغه کومه ها ګور یو انډنټ دلته ده او یو انډنټ کې خلک یې موږ په هم مینو کې هم ولوسته. دا ګورې انډنټ ډیکریز انډنټ او دا بل څه شی و انکریز انډنټ. اوس که زه دلته هم مینو کې اول دلته کار کومه دا داسې زه سلیکټ کړمه. اوس که زه دلته ګوره هم مینو کې موږ کار کړی و مثال که دا زموږ کلیک کړو ګوره داسې جمپ وایي او دی بېرته چې کوي دې خوا ته راځي خو دې کې نور اخوا دې خوا بیا بولی نه سو. خو دلته په لیاوټ کې دلته موږ شی کې آپشن کې لږ ډیولپمنټ راغلی ده لکه دې کې موږ چې کوو اندازه یې ګوره ورو ورو غټوو څومره چې مثال کولی شي داسې ګوره موږ تاسو بولی شو او دا بېرته صفر ته راولم. مثال د صفر لیکمه صفر او انټر دا ګوره خپله بېرته چې کوي دا کوي. مثال دا زه 0.0 انټر بېرته خپل دې ته راغی. بل د خیال کې دی و دا رایټ چې دا ګوره کار نه کوي. دا ولې کار نه کوي؟ ځکه چې دا لیکل دی ګس خوا نه او دا لیکل یې رایټ ښي خوا نه دې خوا راوړي. لکه موږ تاسو پښتو لیکل کوو پښتو لیکلو کې به څه شی کې دغه به دې خوا لیکل کېږي دا پښتو لیکلو کې دا کار کېږي. نو مثال زه راځم دلته ورته اخلم رایټ. کله چې دا رایټ موږ کلیک کړو بیا که چېرته موږ تاسو دلته راسو لیاوټ ته نو دلته اوس څه شی کېږي لیکل ګوره راځي دې خوا نه راولي. بل چې د دې کې خیالي کلی دغه اوس بیا بل دا سپیسینګ څه معنی؟ ځینې خلک چې دي دغسې آپشن کلیک کوي دا بیا داسې کلیک کوي ګوره دغه د لینو ترمنځ سپیس راولي که چې څه کې دا اکثره مثال په انفراسټرکچر رسمي کار نه ده لکه دې کې ډېر یوز کېږي نه ګوره افټر مثال افټر کې ووښې مثال ګوره هماغه سپیسینګ ورکوي ګوره. خو دغه موږ تاسو دې لپاره نه سم یوز کوو دا د کنټرول زیډ وخت بېرته یو کومه دا موږ د پاراګراف لپاره ده سپیسینګ نه ګوره دغه لاندې کړم پاراګراف دغه دې کې نه استعمالي. مثلا دغه دلته درېږمه دلته ورته مدینه پورته پاراګراف چې ده موږ دې ګوره راوله دا سلیکټ کوم چې تاسو ښه ښکاره سي چې دا کوم پاراګراف او افټر چې ده افټر ګوره دې لاندې سپیس ورکړه دغسې ګوره د لیکل ځان ته پاتې کېږي او داسې مثال ډیزاین یو پاراګراف په تاسو جوړولی شئ. بل په لیاوټ کې چې دغه آپشن چې دا موږ تاسو په پکچر او د اوبجیکټ د شیانو کې موږ دا ټول ولوستله چې پوزیشن کوم ځای کې به راولي عکس لیکلو کوم ځای کې راسي او ریپټکس چې د هغه مثال د لیکل دی مثال د اوبجیکټ نه یا د عکس نه خوا دې خوا راشي دا موږ تاسو په تېرو درسونو کې ولوستله دا به دې باندې انشاءالله تاسو پوه سوي یاستئ. دا و زمونږ د لیاوټ راتلونکي درس کې به له خیر سره موږ تاسو ریفرنس ووایو. پرې له په مسپارو ما ښه وخت ولرئ.